بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ښې چارې د برلاس ټي وي درنو لیدونکو او کتونکو. په دې هیله چې تاسې او کورنۍ به مو ښه وي او د ژوند دغه رسمي او غیر رسمي چارې به مو په خیر. دا د موږ دا ځل د برلاس د ټي وي دپاره خپرونه جوړوو. دا خپرونه د اسمار ولسوالۍ دغه د سپینکۍ کلی دی، ښکلاګانې او سرسبزه سیمه ده. د راسا د سیند تر غاړې په کرار کته کېږو او د خلکو د ژوند انځور به راخلو. دا ده چې تاسو ته د دغې سیمې او د دغه ساحې د ځینې ښکلاګانو ورهاخوا دغلته د یو کسبو د کسبګرو ژوند انځور کړو. دلته زرکش دي او دوی د راسا د سیند د اوبو نه په خپل هغه سلسله او په هڅو باندې سره زر راوباسي. نو راځئ زموږ سره اوسئ چې د دوی خبرې به هم واورو او دا پروسه به د نږدې نه وي. ښه لیدونکو، دغه دی موږ راورسېدو دلته څو بېلابېل خلک د دغه راسا د سیند په غاړه باندې سره زر راوباسي. دغه پروسه د نږدې نه تاسو ته ښیو چې دا د کومه ځایه پیلېږي او کوم حد ته رسېږي. راځئ ورځو دغلته ځینې ملګري دي. څه کېدل د وړو کار کاوه د یو کال راکار په خپله باندې غواړي چې څه معلومات درته شته لږ ابتدایي معلومات که موږ ته راکړي، بیا خو وروسته هغوی سره به موږ خبرې کوو او هغه څو پروسې چې دي موږ یې باید هغه سره زر لیدونکو ته باید وروپېژنو. ستاسې معلومات څه دي حاجي صاحب؟ ما زه په دې شي کې نه یم بلد، دغه نه تپوس کارګر مسلکي دغه نه تپوس پتی نه لرئ پتی. سلام علیکم. روزی ښه یې؟ وراره سلام علیکم. جوړ ښه لیدونکو، دا تکامل بشردوست هم زموږ سره دی. ستاسې نوم څه دی؟ یونس خان وروره، لږ معلومات راته راکړئ. دا سیستم یا دا پروسه موږ د روان موټر یا د سړک نه لیدلې. ګڼ خلک وایي چې د دې نه تاسو سره زر راوباسئ. که لږ تشریح موږ ته راکړئ، دا څه ترکیب دی، څومره خواري غواړي، څومره زحمت غواړي. دغه پروسه که موږ ته وښیوئ، لیدونکو ته وښیوئ چې هغوی هم ستاسو د حال او ستاسو د ژوند نه خبر شي. دا څه رقم یو ترتیب دی؟ اول تشریح کوو ته پیل د کوم ځای نه کوئ؟ شروع د کوم ځای نه کوئ؟ پیل خو موږ نه داسې ځای نه کوو، دغه بېرته راواخلو دغه د ګیزې څخه راواخلو. ګورې خو زر پکې بس هماغه ځای نه کار خونې به بل ځای کوو. بیا چې هغه ځای چې خوښم چې بیا راشو دلته یې راکړي، هغې ځای نه راوړم دغه پوسټو کې بیا راوړو په دې کرنر او دې کرنر. هغې نه وروسته بس بیا موږ دغه کپړې چې دا خانه کې پاکې دا چې دا فرش دی؟ نه فرش نه ده، ډېر ځان कपड़ा लगा لیدونکو ته وښیو इसको या कार्बेट कपड़ा लगा सरखान कपड़ा लगा. ها دا شان خپروئ. دا سلسله له پیله زه چې ګورم دلته پلاستیک دی. اول سر کې پلاستیک دی، کېدای شي لیدونکي وویني چې اول پلاستیک دی. دلته چې کوم اوبه تاسو واچوئ د دې شګو په سر باندې، دلته خو اوس شګه نه ښکاري، دا هم چانټ کې دغه نوره پرې راچو شګه لاندې راځي. هو شګه کال دلته پاتې شګه لاندې. ها اوله برخه یې پلاستیک ده. دا لږ تشریح کوي، سم تشریح کوي. دویمه برخه پلاستیک خو دا معنا همدغسې خورو چې صرف دا شګه دی یخ ته راوبه لاړې نه شو کپړې کېنه چې خلک کوم د وویني هغه راوړه نیسه دویمه برخه یې د پلاستیک د دا همداسې راځي دلته. و همداسې راځي بیا دې کې نښلي نوره شګه کې کاته زر همدلته نښلي نور شګه کاته زر په کومه ساحه کې نښلي؟ دې کې نښلي خو اوس دې موږ ته پته خپله اوس موږ لږ کار وکړو اوس پکې نه شو. بوتل هغه یو څه لږ هم نه ښکاري، لږ یې سم دا به دې کې به وروسته پاکۍ دې کې دغه کپړې نشته اوس نشته دې کېدای شي چې دا دا دې کې ذرې پرتې دي کې. ها ستاسو د کار هڅه دغه حد ته رارسېږي. د دې نه وروسته بیا په کوم ترتیب باندې تاسو دا زر راوباسئ؟ بیا یې ټال کې صفا کوو، شګه ته مو صفا زر پاتې ټال یې کوم ځای کې ده، کېدای شي چې هغه هم وویني. دلته هغه نشته، هغه بیا کته وړو یا نور استادان دي همدا دا مقصد دا ولا بوتل کې سره هغه ته وکړو کنه. تاسو سره شته موږ ته وښیوئ، لیدونکو ته وښیوئ.
هغه سره زر همالته پاتې کېږي د دې نه به څه ترتیب راخلی بېرته دا کله به ډېر دا به دغه کې څه کنه دا خانه کې چې دا د څو ورځو فایده د څومره وخت زحمت دی نو دا دیواله د کېدای شي نه بسې کا لیدونکو وګورئ دا د دې خواري کښو او د زحمت کښو وطندارانو هغه د خوارۍ هڅه ده دا د څو ورځو کار دی. دا به څه دا سره دي کنه دا صفا سره دي کنه ها لکه خدا صفا سره دي دا صفا کړی دي دا د الله تعالی خزانه دومره پراخه او دومره بې حده او بې شانه پریمانه زیاتې دي په اوبو کې هم سره زر روان دي شو په دې سرم کله کله نه څومره کار کوي تاسو د میاشتې صحیح پتري دا پت یا د ورځې پیسې دا زنو کمرو پر خو باندې مال دي دا مکه طهاریان راتله او وخت ډیر زیات او دغه سره زر چې کېدای شي یو وارې بیا لیدونکو ته وښیو مېس کې دا د یوې ورځې خواري ده کان دې راځي دا څومره ارزښت لري تاسو به وړئ ګرام به یو کېدای شي یو ګرام طلا خو مختلف دي عربي او کویټي او بحریني او دا موږ نه پیدا څلور صفاری دا سفاري دا صفاري همدا پروسه ده همدا سلسله دا تاسو بیا وړئ زرګرۍ ته اسداباد ته د کونړ مرکز ته اسداباد ته نور څومره خلک کار کوي د دې راسا د سیند تر غاړې فکر کوم چې په اسمار کې نور په کومو ساحو کې د سیند غاړې ته کار کوي خلک هلته هم کېدای شي لیدونکو ته وښیو هلته هم کېدای شي لیدونکو ته وښیو چې کاشف صاحب هغه بشردوست صاحب راشه هلته هم یو څوک کار کوي دا مخکې چې حاجي صاحب دلته راشه لیدونکي به تاسو ووینئ دا نه خسته خبره راټولو مطلب دا مخکې تخاری براتله دی کې به تخار والا خلکو کار کاوه دلته دې خلکو ته به دا چل نه ښودو چې کله دی دا چل یاد کو بیروزګاری شو نو اوس خلکو په دې سین غاړو دی مالي شروع کړي کم ډیر مال چې دی کې پکې و ډیر سونا سره هغه د تخارو مخکې وړي دا اوس پاتې ځای دی چې دا کار نه دا الله تعالی خزاني دا به نه کمیږي او کمیږي نو خیر هم دا خو دوباره څو څه چل شوی دي مخکې ورته دا څه چپ راځي چل شوی دی د نورو ولایتونو د نورو قومونو لکه تاسو چې یادونه وکړه د تخار خلا دا غوکا اوس هم ځینې ځایونو کې کار کوي راځي خو څوک اوس څوک پریدي نه هغه له څوک نه پریدي ځای نه اوس کوم دلته یو هغه یا کومه تړه یا کومه ناغه کیسه جوړه شوې چې یعنې پردي خلک دلته کار نه کوي کار چې څوک اوسه جوړ شي سهولت به ورکوي بیا هغه پریدي او مخکې دا شی ډېرو مخکې دا دې باندې څوک نه پوهېدل هغه خلک به راتلو چیون دې خلکو ډوډۍ به دې وخوړله او سره به ځان نه وړل دوی ورسره د ورځې په حساب نه هېڅ نه واسې به دلته ودې ځای کې به اوسېدل که نه دلته او ډوډۍ به دې خلکو ورکول سلام لاله دا اوس د څو ورځې دی ډېره څه خبره دا اوس په ورځې چانس چې ولګي په ورځ کې دې ورځې دو ورځې کې نشته شي دغه په واړه هغه څه تاسو کوم خبره کوم چې دا سر لیدل دا پاتې دا به نه نه هغه نه دی هغه بس ډول ټاکې دی واړې داس ډول ټاکې دی واړې بیا دا کپڑا دی پاکه ګور دې چې کې وګو کې خانه کې پاکه کې دا مو بیا دا زیاده پاکه خو هغه دا نه غلطه بوله به دا سپاکي دا اوس دا شګه دا اوس هغه نه چانټ شوی دا دا بلته سپاکي دې کې دا زری معلومیږي اوري دا سری انداري نه راځي دا راجمه کوي دا راجمه کوي دا تل ته به درې کوي د مالال ته به څه کیمیکل اړای کو نه دسي نه هم دسي ته پاکي او به دا یعنی مهمه خبره دا وروسته یو یادونه او یو وضاحت اړین بولم کسب او کسب قدرناوي او د کسب زده کړه دا ډیر مهم دی دا ډیر زیات ګټور دی نو دا ډیر زیات ښه خبره ده چې کسب قدرناوي وشي کسب ته احترام وشي لکه څنګه چې مشرانو د نړۍ نیلسن منډیلا ګاندھی بابا خان عبدالغفار خان بابا دوی په خپله د کسب دپاره ډېر کار کړی دی ځکه ستاسو فکري د یو کسب دی خلک ورته جولاګیري وایي یا ندافي او هغه په نورو ژبو کې چې کوم نه پارسیوال پنجابي هغه ته کارخانه‌دار وایي دلته ورته جولا وایي نو خان عبدالغفار خان بابا د دې کسب لپاره دومره مبارزه کړې چې دی په خپله په دغه
ندافي هغه مالوت چې وایي یا نور یا کسب یا تاسلماني نورو ځایونو کې دی په خپله ناست د دې کار کړی چې دا ولس دا خلک دې ته وهڅېږي او د کسب درناوی وشي. نو ګڼ روایتونه دا دي د علماو د نړۍ د پوهانو د دانشمندانو چې د کسب احترام د رزق احترام صحیح ده که نه؟ نو هڅه به دا کوو چې یو څو نور تصویرونه ځان سره راواخلو. حاجي صاحب غلامه ډېره زیاته مننه ستانه په زحمت هم کوي تاسو په کار کې وئ او موږ ته به نور ځایونه هم راښیه چې موږ دغه جالب تصویرونه ځان سره راواخلو. دغلته د راسا د سیند په غاړه د دوی د هنرمندو ګوتو په نوښت باندې او په ښکلا باندې موږ دلته د برلاس ټي وي چینل د راسا د سیند تر غاړې ولیکو. تاسو ته ښکاري مشواڼی صاحب له تاسو هم ډېره زیاته مننه. بیخي زیاته هڅه ستاسو وه، زیاته خواري وه، ستاسو د ستړیو ډېره زیاته مننه.
برلاس تلویزیون لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې تاسو یو کورنۍ به مخوي دا د خان صاحب سایل خان خواته موږ راورسېدو. خان صاحب سلامونه، څه حال دی صاحب؟ ښه دی ژوند؟ ډېره مننه، تاسو به اوږد انتظار کړی. ډېر خوندور کړی، خو سړک مریض یم. ټماټر دی، سره مرچ دی، شامپو مواد دی، شامپوګانې دی، کونونه دی، بلیچ دی، پوکڼۍ دی، قسمت پوڼۍ دی، خواږه چیپس دی، په ټیمانو، په چپړو، په وسپنو. سلام علیکم. جوړ په خیر، صحتمند، ښه خیریت دی، قراري ده، په خیر یې. کیدای شي چې ستاسې د دې کسب او د روزګار په اړه باندې وغږېږو. د برلاس چینل لیدونکي او کتونکي تاسې ګوري. په پیل کیدای شي خپل ځان راوپېژنئ. ستاسو زما نوم شاهد الله دی، د نواباد اوسېدونکی یم. تاسو ته او لیدونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. شاهد الله خان ډېره مننه، سلامت اوسئ. اول خو دا راته ووایه چې دا د څه شي کاروبار روزګار تاسو والا بس دغه کباړ مباړ او پوله دغه حساب خرڅو دې وړاندې مې ډېړې میړې کوله. له کوم ځای راځئ تاسو؟ اوس خو چې موږ ګورو تاسو د اسمار ولسوالۍ د انځرکوټ کلی چې دغه اسمار وروستۍ برخه ده او بیا بله ولسوالۍ د دانګام ولسوالۍ پیلېږي. موږ د چغسرۍ نه راځو، سهار کې ګاډي کې همالته کوزېږو او بیا همداسې راځو، بس بیا اسمار بازار ته ځو، بیا هماغه ځینې ګاډي. کیدای شي لږ دخوا ته ودرېږو چې تصویر سم راشي. پولۍ دي، یو ډول پولۍ دي، پولۍ د خواږه چیپس او شامپو مواد او کیدای شي چې لیدونکي ته یې وښایو. ولې نه د جنس په بدل کې تاسو ورکوئ او لږ ډېر بیا په نغدو پیسو ټکو بیا هم رانیسي. دا خو هغه شیان دي چې تاسو یې په دې پلورئ. هغه شیان چې تاسو سره دي او تاسو یې راوړئ پولۍ دي، څو ډوله پولۍ دي؟ دې کې یو قسم پولۍ دلته شته دی، کیدای شي چې لیدونکو ته یې وښایو. ماشاءالله دا زمونږ کورنۍ تولید دی، د اسداباد یې راوړئ. ورځې څومره کار تاسې کوئ او څومره زحمت ګالئ؟ دا راته ووایئ. ډېره بس سهار راځو، دغه 3-3:30 بجو پورې کار کوو، بس که څه ډېړې خدای ویسته ایستلې بیا که نه بس همداسې تاواني دي. حد اقل په اوسط ډول څومره کار کوئ د ورځ لګېږي دغه 1.5-200 روپۍ پاتې کېږي. د دې ټولو مصرف او د کرا نه وراخوا دغه نه غیر بیا بېرته کاله ته هم ځئ، کور ته هم ځئ. په کورنۍ کې څو نفر یې وئ؟ څو نفر وروڼه یې وئ؟ څو نفر په کار یاستئ؟ موږ چې اووه وروڼه چې 4 بېل دي، هغه 3 موږ شریک یو چې 2 د پټو مټو کار په مخ وړو، بس همدغه یو ځای یم هغه کاروبار. واده دې کړی؟ اولادونه لرې؟ 3 زامن دي. 3 زامن. لورګانې لرې؟ تر اوسه یې نه لرې. که چېرته الله تعالی لور هم درکړي نو د لور او زوی ترمنځ کوم توپیر شته؟ کوم فرق شته؟ نه دا د خدای ورکړه ده، باید سړی په زوی مغم نه خوشحالي وکړي، د هغې نه زیاته په لور باندې خوشحالي وکړي. ښه، ډېره ښه. د خپل ژوند خوږې ترخې را سره شریک کور مو خپل دی، کور مو په کرا دی؟ هلته کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ؟ په نواباد یا په اسداباد؟ نواباد کې اوسېږو چې ولایت پورې مربوط دی. الحمدلله کور مو خپل دی او په ټیم هم لرو. زده کړې مو کړي؟ والله زده کړې مې یو 6مه پورې کړې، خو خاصه مذهب نه ده. د کومو ستونزو له وجې بیا زده کړې دې ونه کړې؟ اقتصادي ستونزې وې، ستا خپل شوق و؟ والا بس اقتصادي ستونزې وې، د پاکستان نه رامهاجر شو، هغه ځینې دلته راغلو خپل وطن ته، او د هغې نه بعد بس دغه خواري مزدوري کوله او بس تر اوسه پورې بس خپل سر ټکوو، خپل ژوند یې مخې ته وړو. اجازه مې وانخسته نو زه به یې وسکم که نه؟ نو ډېره زیاته مننه. خواري، کیز، همت، دا خو ډېر د غرور او د فخر کېدای شي دغه اړخ ته ودرېږو چې تصویر کې سم راشو، خبره ده. او نورې څه ستونزې خو نه لرئ په کورنۍ کې؟ مثلا د عاید په حساب؟ والله اقتصادي ستونزې شته دی، او د دې مخکې لږې اورې زه په وظیفه کې وم، دغه 17,000 روپۍ تنخوا به مې اخیستله، په هغې مې د کورنۍ سات تېر، اوس دغه نظام سقوط شوی، بس همدې غریبۍ ته مخه کړې ده. که اوس د زده کړو موقع درته جوړه شي
او درته مناسبه شي چې زده کړې وکړئ. کوي اوس شوق ولې لرې؟ او ولې نه اوس به پوه شوی. او اوس خود پیږي اوس به ګټ او تاوان پیږي. نو سهار راځئ له غزیه تر مازدیګره دلته تر مازدیګره ځان پورې کار کوو، بیا د هغې نه بعد ځو بازار ته، هلته سامان وامان دوکاندار ته سپارو، بیا ځو. تاسو څومره کرایي ورکوئ چې له هغې ځي تر دې ځي راځئ؟ دا ټول شیان چې ترې کله وباسئ تر 200 روپو تاسو ته عاید پاتې کېږي؟ دغه 1.5 روپۍ پاتې کېږي چې ښه ورځ لګېږي د کارانه غیر دغه 200 روپۍ پاتې کېږي. ډیره د ویاړ خبره ده، ډیره د فخر خبره ده. الله تعالی دې زموږ په وطن کې داسې د همت او د غرور خلک ځوانان لا ډېر کړي او موږ په تاسو باندې ویاړو. الله تعالی دې ښه کړي او ډېره زیاته مننه، ډېرې ښې خبرې دې وکړې، خوشحاله شو. ډېره مننه چې موږ ته هم وخت راکړ او خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه. د یو ملت احساس